بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعين. لومړی خو ټول هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ د بیل آیکون کلیک کړئ تر څو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ. د نور سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. خپل نظر یا وړاندیز زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د پوهې ازموینې پوښتنې او ځوابونه اتم درس ده. په دې روزنیز پروګرام کې د 500 څخه زیات پوښتنې او ځوابونه دي. یوم پوښتنه: کله چې نږدې راتلونکی ډرایور یعنې ټارګېټر لخوا تعقیبېږي د لاندې کار څخه کوم یو تاسو سره مرسته کوي چې د شا لخوا څخه ستاسو موټر ونه وهل شي؟ په بل لاین کې یو ځای کېدل یا لاین بدلول، مخکې موټر سره کم واټن یا فاصله ساتل، او په مکرر ډول سره لاینونه بدلول. سم ځواب دی په بل لاین کې یو ځای کېدل یا لاین بدلول. لاین بدل که هغې ته لار ورکړه چې ځي، او د مخکې موټر سره باید تاسو واټن یا فاصله وساتئ. دویمه پوښتنه: کله چې تاسو سور ترافیکي څراغ ته نږدې شئ او یو پولیس افسر تاسو ته لارښوونه کوي چې پرته له درېدو څخه د څلورلارې یا چوک څخه تېر شئ، تاسو باید ودرېږئ تر هغې چې اشاره شنه شي. پرته له ځنډه یا درېدو څخه له څلورلارې څخه تېر شئ. د تګ څخه دمخه په بشپړ ډول سره ودرېږئ. سم ځواب دی پرته له ځنډ یا درېدو څخه له څلورلارې څخه تېر شئ. دریمه پوښتنه: لاندې فکټورونو څخه کوم یو په افرادو کې د الکولو په جذب اغیزه کوي؟ لوړوالی یا جګوالی، ځیرکتیا یا هوښیارتیا، وزن. سم ځواب دی وزن. راځو څلور اویاومې پوښتنې ته. د سپینه ترافیکي علامه یا نښه دا معنا لري: په ښي لاین کې اوسئ یا موټر وچلوئ که تاسو د نورو ترافیکو یا موټر په پرتله ډېر ورو موټر چلوئ. ورو یا کم سرعت لرونکی موټر باید په ښي خوا کې ووځي. تاسو باید سرعت کم کړئ او ښي لاین ته لاړ شئ. سم ځواب دی په ښي لاین کې واوسئ یا موټر وچلوئ که تاسو د نورو ترافیک یا موټر په پرتله ډېر ورو موټر چلوئ. کله چې تاسو موټر ورو چلوئ یا ورو ځئ نو کوښښ کوئ چې ښي لاینونو خواته ځان برابر کړئ. یعنې چپ لاینونه چې دي دا د تیز موټر چلوونکو لپاره کوم یو چې تیز دي نو هغه چپ لاینونه کې، څوک چې ورو ځي هغه په ښي لاین کې ځي. پنځه اویاومه پوښتنه: په موټر باندې نارنجي او سره رنګه مثلث نښه تل مخکې د سړک په غاړه کار روان دی؟ یعنې په دې معنا ده چې مخکې د سړک په غاړه کار روان دی. د ورو یا قراره تلونکو موټر په معنا لري، یعنې موټر ورو یا قراره تلونکی دی، یعنې سلوزي. موټر د لارې حق لري. سم ځواب دی ورو یا قراره تلونکی موټر معنا لري، یعنې کوم موټر چې ورو ځي لکه غټې موټر د فارم موټر ده نو یا تراکتور نو دا علامه پرې لګېدلې وي، دا نارنجي علامه. شپږ اویاومه پوښتنه: ستړیا د دې خطر زیاتوي: د وتو له لارې یا اګزټ څخه تېرېدل، د ملاقات لپاره ناوخته کېدل، د موټر شترنګ تر شا ویده کېدل او حادثه کول. سم ځواب دی د موټر تر شا یا د موټر شترنګ تر شا ویده کېدل او حادثه کول. دا ترافیکي علامه یا نښه په دې معنا ده، یعنې دلته لیکلي چې ایلډ. مخکې له دې چې تاسو حرکت وکړئ هغه ترافیکي وسیلو او موټر ته د لارې حق ورکړئ چې د تېرېدو په حال کې دي. تاسې د لارې حق لرئ. موټرونه چې ښي لور ته دي لومړی حرکت کوي.
سم ځواب دی مخکې له دې چې تاسو حرکت وکړئ هغه ټرافیکي وسلو او موټر ته د لارې حق ورکړئ چې د تېرېدو په حال کې د کوم موټر کله چې تاسو یو څلور لارې ته رانږدې کېږئ یا بل یو لار ته ور داخلېږئ مثال د غاړ نه بل لاره د هغې سره یو ځای شوي مرچ کېږي او تاسو دا علامه ګورئ لکه مخکې په سوالونو کې تېر شو چې مثلا شکل علامه چې څوکه تېره څوکه لاندې خواته وي یعنې دا څوکه لاندې خواته وي که دا په سړک باندې سپینه وي لکه دغسې سپینه او که دا داسې لوحه لګېدلې وي یا بورډ لګېدلی وي نو په دې حالت کې تاسو ایل کوئ ګورئ چې هاخواته موټر شته که نشته دی کوم خواته چې تاسو ځئ د مقابل لوري نه موټر راځي که نه راځي ښي خوا نه یا چپ خوا نه خو موټر نه راځي نو ایل کوئ ور وکېږئ د درېدو نه درېږئ نه په هغه وخت کې درېږئ کله چې موټر وي تاسو درېږئ او د لارې حق هغې ته ورکوئ. اته اویاومه پوښتنه لاندې څخه کوم یو د ټرافیکو جریان په اسانه ډول سره بندوي؟ د خپل موټر پر ځای د عامه ترانسپورت کارول، د ټکر صحنې ته د لیدو لپاره ورو کېدل، د غیر ضروري لاین بدلولو څخه مخنیوی. د ټکر صحنې ته د لیدو لپاره ورو کېدل. راځو نهه پوښتنه تاسو غواړئ په راتلونکي څلورلارې کې ښي لور ته وګرځئ. تاسو باید سرعت راکم کړئ او خپل لاین کیڼ اړخ یا لوري ته حرکت وکړئ. د بایسکل په لاین کې د موټر چلولو څخه ډډه وکړئ. 100 فوټه د مخه د تاوېدو څخه خپل د موټر اشاره یا سیګنال روښانه کړئ. سم ځواب دی 100 فوټه د مخه د تاوېدو څخه خپل د موټر اشاره یا سیګنال روښانه کړئ. راځو اتیاومې پوښتنې ته کله چې د کار په سیمه یا ساحه کې موټر چلوئ تاسو باید خپل سرعت کم کړئ او ناڅاپه ودرېدو ته چمتو اوسئ. خپل نورمال سرعت وساتئ تر څو چې د کار د ساحې څخه تېرېږئ. خپل سرعت زیات کړئ تر څو ژر تر ژره د کاري ساحې څخه تېر شئ. سم ځواب دی خپل سرعت کم کړئ او ناڅاپه ودرېدو ته چمتو اوسئ. ستاسو څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زما سره